زما کور دی. زه دلته له خپلې ټولې کورنۍ سره اوسېږم. موږ خپل بوټان او چپلکې دلته باسو. موږ په دې ځای کې خپل لاسونه او مخ پرېمنځو. زه خپلې جامې پر چنګښ ځړندوم. زما نیکه خپله لکړه په کونج کې ږدي. موږ خپل فرشونه همدلته ایږدو. زما پلار جان خپل موټرسایکل د باندې دروي. خو ساتندویه خولۍ یا هیلمټ یې پر المارۍ ده. زما مور او نیا خپلې ګڼ افغاني جامې په بکس کې ساتي. په پخلنځي کې خوندور خواړه پخیږي. کله چې هوا یخه وي موږ کمپلې راباسو. کله چې هوا ګرمه وي موږ پکې کاروو. کله چې موږ مهم میلمانه ولرو موږ څوکۍ راباسو او کاروو. تاسو باید راشئ او زموږ له کور څخه لیدنه وکړئ. ژر راشئ. زما نوم حسینه ده. دا زما کلی دی. نن شیراغه زموږ د کلي لیدلو ته راځي. شیراغه زما د تره زوی دی چې له ښار څخه راځي. شیراغه ته مې خپله کورنۍ معرفي کوم. دا زما مور او پلار دی. دا زما نیا او بابا دی. شیراغه ته خپل سیند ښایم. ګوره یو کلیوال مو کبان نیسي. شیراغه ته مې خپله د شلو مځکه وښودله. په ژیړو وریجو ډکه وه. دا هغه ځای دی چې موږ وریجې پکې ساتو. وریجې باید وچې وساتل شي. دا زموږ د کلي عبادت ځای دی. بیزوګانې سرای ګډوډوي. دا کتار ټول امونه دي. امونه ډېر پاخه او اوبلن دي. شیراغه پام کوه. شیراغه فکر مه کوه. موږ دلته دمه کولی شو. دا زموږ کور دی. دا زموږ بازار دی. اما خواږه خواړه پخوي. شیراغه دا ټول مه خوره. حسینه وایي پر ما مې کلی ګران دی. شیراغه موافق دی. پر ما هم ستاسو کلی ګران دی. سبا بیا څه لیدلی شو؟